سلامونه او نیکې هیلې لرو برو کردانو. مخکې به مې ویل چې افغانان اوس ته یم چې کردانو، ځکه کردان د نه جوړېږي، دغه یو افغانستان د پاتې دام د نه د خیره ځي. بیا پړکتې وښئ، نیمه به یو پنجره کې بنده سي، نیمه به بل پنجره کې چې اوس د پنجره په منځ کې لګولې. د کردان هم چې دي کردان هغې هم څلور ملکونو کې اوسېږي، خپل ملک نه لري. ایران کې اوسېږي، په عراق کې اوسېږي، په ترکي کې اوسېږي، په سوریه کې اوسېږي. او تاسو سره هم دا کار را روان دی، ځکه چې ستاسې کار دا دی چې د خپل پښتون د خپې نه راونیسه او دې طرف ته یې راکاږه. څنګه کېږي چې په دا ملا وانې ووښئ؟ ځکه که پورته دې غږ وکړو، پورته پښتانه در پسې راوچتېږي چې په افغانستان کې که پښتنو سره کم ظلم کېږي، ته به د هغې غږ اوچتې، دی به راته وایي چې قوم پرستۍ ته لمن مه وهه، قوم پرستي ده چې د خپل پښتون غږ اوچتې. که ښکته یې غږ اوچتې، ښکته ورور هغه راته داسې نیغ ناست وي، هغه راته وایي ته د انډیا ایجنټ یې او ته غدار یې. دا د پښتنو کار دی. اوس بله ورځ چې دغه حاجي صاحب حسن احمدزی صاحب راپاڅېدو، په تاسې به په میډیا کې کتلې، دلته یې ما قسم لګولې، هغه خپله پړګې، خپل کمیس، خپل پرتوګي چې ویستو، ولې ویستو؟ د دې شاته څه شی دی؟ د دې شاته بله خبره نشته. پښتون سره ظلم شوی دی په بغلان کې. زه بغلانیان پېژنم، زما دا ویډیو به وګوري. په بغلان کې اوسنۍ خبره نه ده چې په 2001 کې دغه زورواکي او دغه لنډغر راغلي، د هلته د پښتنو سره وروره بېعزتیان یې ورړولي، پښتنو نه په زوره ځمکې اغوستي دي، پښتنو یې والي دي، ټکولي، د خپل کورونو نه ایستلي. ته نن راپاسېږې، ته دا خبره په طالبانو ورتپې. طالب خو په 2009 په 2008 کې هلته را پیدا شو، د هغې نه مخکې دا کار چا کوو؟ موږ چې هر شی رالو ټس په طالبي ورواچوو، بل شی نشته. وروره زه د طالبانو ترجمان نه یم، خو حق ته حق ویم. وروره ظلم کېږي موږ سره. زما مبارزه چې ده، زما مبارزه ما ډېرې نیوکې همیشه په خپلو پښتنو مشرانو کړي دي، ولاکې مې دومره نه په تاجک نه په ازبک نه مې په هزاره کړي. خو خبره دا ده، حق ته به حق ویم. موجوده ما سره په دې حکومت کې څه شی روان دی؟ په دې افغانستان کې ما سره څه شی روان دی؟ زه په یو رئیس جمهور څه کوم چې زما یو رئیس جمهور مشر او نور ټول وروره مینځرما ټوله زما په دې باندې خو ماشوم هم پوهېږي. اوس به زه دا اواز نه اوچتوم چې ما سره زیاتې کېږي. دا قوم پرستي ده. دا قوم پرستي ده چې دانش سرور په خپل دفتر کې 15 پښتانه نشته ورسره. وښیه ما ته کاغذ سره یې. دا قوم پرستي ده چې د علیپور غونډه کې بدماش راځي، زما پښتون سیزي اور ورته ورچې، لاسونه تې کټ کړي، ځمکه تې په زور علي، زه به غږ نه اوچتوم او چې ته مهربانه دا دغه دی، دا قوم پرستي ده. د دوستم غوندې سړی چې راځي په ما مارشل کېږي چې په زرهاو زما پښتانه شهیدان کړي، دا قوم پرستي ده؟ او که زه د زرداد سره ودرېږم، دا بیا څه مهربانه ناروا عمل دی؟ او که خلک د دوستم سره ودرېږي، دا صحیح کار دی؟ که زه د حسن حاجي صاحب احمدزي سره ودرېږم، دا بیا ناروا کار دی؟ خدای ته وګورئ پښتنو، خدای او قرآن ته وګورئ، خپل ځمکه او اسمان هم وپېژنئ. یا خو داسې وکړئ چې د افغانستان ایسته خرڅ کړئ چې کردان د نه جوړ شي، بس خپل وطن دی، بس هغه نورو خلکو ته یې پرېږدئ. که نه یې سم ودرېږئ، د خپلو خلکو پسې شاته ودرېږئ، خپل حق وغواړئ. زما ته په یو قبول منظور نه دی دا د افغانستان موجوده حکومت کې چې کوم دا لوبه روانه ده. زه خپل حق پوره غواړم. په لیاقت باندې که تقسیمات شوی، په میرټ باندې ما ویل صحیح ده. دا خو په قومیت سره دا شی روان دی. 50% عبدالله شو، امر صالح سو واغسته، څو وروره دانش سرور واغسته، دوستم واغسته، نو ما ته پکې څه شی پاتې شو؟ زه به دا غږ نه وامه. زه د دې وطن بچی نه یم، اصلي بچی خو د دې وطن زه یم. زه مشر ورور نه یم د دې وطن. موږ هر یو قوم ته احترام لرو. موږ وایو چې هر یو قوم باید خپل حصه پکې پوره کړي، خو زه خو خپله حصه چاته نه ورکوم. نو که په دې باندې زه غدار یم، په دې باندې زه مهربانه، زه قوم پرست یم، بیا یمه. ځکه زه د دغه احمدزي صاحب سره بلکل ولاړ یم. دغه چې 1 ملیون دا ټوله دنیا چاته ورکړي، پښتون داسې کار نه کوي. خو پښتون سره په بغلان کې داسې شوي دي، او نور ځینې کې هم داسې ډېر عملونه شوي دي. که څوک یې ثبوت غواړي، زه ورته ثبوت باندې رسوم. په الله سپارم پښتنو، که خپله لاره هم صحیح نه کړه او یو بل پسې راځئ، لکه ښکته چې پښتانه یو بل پسې لایف راځي په فیسبوکونو کې او بدې ردې وایي، خپلو کې ښکته پښتانه تخیمه، پورته پښتانه هم همدا کار دی. ټول عمر هم په دې تېر شو. خپل پښتون خپې وښئ، نو زما فکر پښتانه به هېڅکله هم ترقي ونه کړي، ځکه چې زموږ پردي دښمن ته ضرورت نشته چې خپل پښتانه هم خپله دښمنان دي. خدای په امان.